معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا یې زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې ریلیټیو ایډورب په تفصیل سره زده کړي دي او نن به ریلیټیو پروناون په تفصیل سره سٹارټ کوو. معزز کتونکو دا ویډیو د هر کلاس طالب علم که ریګولر وي یا پرایویټ په اساني سره انګلیش یا انګلیش ګرامر زده کولی سي. راځئ چې شروع یې کړو. ریلیټیو پروناون. ریلیټیو پروناون ته پښتو ژبه کې متعلقه اسم اشاره یا ضمیر وایي. ریلیټیو پروناون په ساده معنو کې دا مطلب ده هغه ټکي چې کله د آی، د هی، د دی، شي د دې په ځایونو کې استعمالیږي نو هغو ته ریلیټیو پروناون وایي. دا د انګلیش هغه الفاظ دي چې ناون او پروناون په ځای کې استعمالیږي. It tells about a noun and pronoun. دا د ناون او د پروناون په باره کې راته ښایي یا معلومات راکوي. Relative pronoun joins two sentence. Relative pronoun چې دی د په افرمیټیو کې افرمیټیو مثبت سمپل ساده کې چې کله دا استعمال شي نو بیا دا دوه سنټنس یا جملې سره ورولي یا یې سره جوړوي. ریلیټیو پروناون یوزډ ان ټو ویز. ریلیټیو پروناون چې دی دا په دوه ډوله یا په دوه طریقو باندې استعمالیږي. هغه کومې دي نو هغه دغه دي. نمبر اولنی افرمیټیو مثبت سمپل ساده. مثبت مطلب دا چې سوالیه یا منفي نه وي. هغه سنټنس یا جمله چې نه سوالیه وي او نه منفي یا نفي وي. نمبر دویم انټراګیټیو. انټراګیټیو ته پښتو ژبه کې سوالیه وایي. استفسار هم ورته وایي، استفهام هم ورته وایي. فقط مطلب د صرف. د هو ټکي سره به present indefinite tense کې او په past indefinite tense کې چې کومه د هو والا ساده جمله وي، یعنی کې کله سے سنټنس یا جمله په present indefinite tense کې وي یا په past indefinite tense کې وي او هغه سنټنس یا جمله ساده وي، مثبت وي، یعنی کې منفي والا نه وي یا سوالیه نه وي، نو بیا به په داسې سنټنس یا په جملو کې به نو د هو نه بعد به ایچ وي، یعنی کې هیلپینګ ورب به نه لګي او د نورو سره به هیلپینګ ورب ایچ وي هیلپینګ ورب ده به لګېږي. لکه کوم دي اول نمبر باندې وټ دی، په دوم نمبر باندې هوم دی، په دریم نمبر باندې هوز دی، په دریم نمبر باندې څلورم نمبر باندې ویچ دی. نو داسې کله په سنټنس یا جمله کې استعمال وي نو بیا به د دې نه بعد اول به دا ټکي لګېږي، بیا به دې نه بعد هیلپینګ ورب لګېږي. پرته د دې دوو ټکو نه لکه هوز او ویچ چې دی داسې کله په ایز سبجیکټ استعمال وي، یعنی کې د فاعل په توګه یا په ډول استعمال وي نو بیا به هم د دې دوو ټکو مخ ته هیلپینګ ورب نه لګېږي، هغه بیا ساده غوندې وي. او چې کله دا هوز او ویچ په آبجکټ کې استعمال وي، یعنی کې د مفعول په توګه باندې استعمال وي، نو بیا به دو سره هم دې نه بعد اول به دا لګېږي، بیا به دې نه بعد چې دا هیلپینګ ورب لګېږي، هیلپینګ ورب کومکي ورب. اچھا یو دا هم زده کړئ. ریلیټیو پروناون چې دا پنځه ټکي دي. اول نمبر باندې وټ ده، دوم نمبر باندې هو ده، دریم نمبر باندې هوم ده، څلورم نمبر باندې هوز ده، پنځم نمبر باندې ویچ ده. او کوم چې هو ده او هوم ده او هوز ده دا د هو سیکنډ او تھرډ فارم دي. هوم چې دی دا د هو سیکنډ فارم ده او هوز چې دی دا د هو تھرډ فارم ده. او چې کله ویچ ایز سبجیکٹ او هوز ایز سبجیکٹ کې استعمال وي او جمله ساده وي نو بیا به هم
د whose او د which نه بعد به اچ وي هیلپینګ ورب نه لګیږي. نمبر اولنی واټ مطلب د پښتو ژبه کې څه شی کوم یو چې کوم یو، نو دا پښتو ژبه کې مطلبونه دي. کوم چې دغه چې کوم یو چې دی دا بیا په افرمیټیو کې استعمالیږي، یعنی کې کله چې دوه سنټنس یا جملې په افرمیټیو کې د واټ په شکل یا په صورت کې سره ګډېږي، نو بیا به په هغه ډول یا په توګه باندې به د واټ مطلب ده چې کوم یو. هوم پښتو ژبه کې مطلب ده چاته، دا یې په انټراګیټیو یعنی کې سوالیه کې مطلب ده د هوم، چې چاته چې کوم ته، دا یې په افرمیټیو کې مطلب ده یعنی کې مثبت کې مطلب ده د هوم. اوس پښتو ژبه کې مطلب ده د چا چې کوم، د چا مطلب یې راځي په انټراګیټیو سوالیه کې چې کوم مطلب ده دا په افرمیټیو مثبت کې استعمالیږي. د ویچ مطلب د پښتو ژبه کې چا کوم، نو دا یې په انټراګیټیو سوالیه کې مطلبونه دي، او په افرمیټیو کې د ویچ مطلب ده چې چا چې کوم یا صرف چې، نو دا صرف چې دی دا هم د ویچ مطلب ده پښتو ژبه کې. د هو مطلب د پښتو ژبه کې څوک کوم یو یا صرف چې، او دا په انټراګیټیو یعنی کې سوالیه کې مطلب ده څوک کوم یو، او په افرمیټیو کې بیا د هو مطلب ده چې څوک چې کوم یو، نو دا بیا په افرمیټیو مثبت کې مطلبونه دي. اگزامپلز مثال یا مثالونه. What does he learn؟ هغه څه زده کوي. نو معزز کتونکو داسې سنټنس یا جمله سوي چې په کوم کې انټراګیټیو وي سوالیه وي، نو بیا به دغه اخر ته د کوېسچن مارک سوالیه نشان لګول هم ضروري ده. What does he not learn؟ هغه څه نه زده کوي. نو معزز کتونکو دلته چې دی دلته هم کوم چې ریلیټیو پروناون ورډ ده دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده، دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، دې نه بعد بیا سبجیکټ ده، دې نه بعد بیا ناٹ نیګیټیو ده، او اخري ته بیا ورب ده. معزز کتونکو کله چې سنټنس یا جمله سوالیه هم وي او منفي هم وي په یو ټیم ان ون ټایم، نو دغه اخر ته به هم دغه کوېسچن مارک چې دی دا سوالیه نشان دا لګول ضروري ده. نو معزز کتونکو ریلیټیو پروناون یا ریلیټیو ایډورب د دې سټرکچر چې دی او جوړښت دا بیا لیک د مختلف غوندې ده د نورو سنټنسو یا د جملو نه. نو په داسې صورت یا په حالت کې به اول ریلیټیو پروناون لګیږي، لکه دا ورډ چې دی بیا هغه نه بعد بیا هیلپینګ ورب کومکي ورب دی، لکه دا ډز چې ده، هغه نه بعد به بیا سبجیکټ وي لکه هی چې دی، هغه نه بعد بیا لرنی، بیا چې کله ضرورت وي لر نه بعد بیا اخر ته آبجیکټ یا مفعول راځي. نو معزز کتونکو داسې دی دا په سوالیه کې د دې جوړښت او سټرکچر ده. او بیا چې کله دا دې نه منفي جوړوي نو بیا به د سبجیکټ نه بعد ناٹ لګیږي، لکه دلته تفصیل کې هم لیکلی دي. whom do they ask to blame them؟ هغوی چا ته وایي چې په هغو باندې یا په هغوی باندې الزام ولګوي. نو معزز کتونکو دلته چې ریلیټیو پروناون هوم دی دا هم د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی دی، دې نه بعد بیا هیلپینګ ورب ده، بیا دې نه بعد سبجیکټ دی، بیا دې نه بعد آسک ورب دی یعنی کې ورب ون ده، بیا دې نه بعد پریپوزیشن ده، بیا دې نه بعد بیا ورب دی یعنی کې ورب ټو ده. او چې کله سنټنس یا په جمله کې
دوم ورب استعمال سي یا دریم ورب استعمال سي نو بیا به د اولنی ور نه بعد چې دوم ورب وي هغه نه مخکې به بیا ټو خامخا لګېږي لکه دلته چې د بلیم نه دا بلیم ورب د دې نه مخکې ټو لګېدلی ده او دې نه بعد بیا اخر ته چې دی دا ابجکټ ده whom do they not ask to blame them هغه چا ته په هغوی باندې د الزام لګولو نه وایي نو معزز کتونکو دلته چې دی دلته هم هوم چې دی دا د سنټنس یا جملې په سټارټ کې ده دې نه بعد هیلپینګ ورب ده دې نه بعد سبجیکټ ده دې نه بعد ناٹ نیگیټیو ده منفي ده د ساین آف نیگیټیو ده دې نه بعد ورب دی ون دې نه بعد پریپوزیشن ده دې نه بعد ورب ټو دی او اخر ته ابجیکټ ده اچھا معزز کتونکو نو اوس دا پوینټ چې ده دا شو په کلاو غوږونو سره واورئ دا ډېر اهم امپارټنټ او خاص پوینټ ده whose friends wants to master grammar د چا ملګري په ګرامر باندې برتري یا عبور حاصلول غواړي نو معزز کتونکو دا whose friend چې دی دا سبجیکټ د فاعل دا شو په توجه سره واورئ دې نه بعد وانټس چې دی دا ورب دی او دې نه بعد بیا دا پریپوزیشن ده دې نه بعد ماسټر چې دی دا هم ورب ده دا ورب ټو ده او اخر ته ګرامر چې دی دا ابجیکټ ده نو معزز کتونکو دا کوم چې ورب سره د اس اضافه شوې ده دا نو ده د پریزنټ انډیفینټ ټینس سنګولر یعنی که واحد دا یوه نشاني ده چې کله دا په ساده کې د ورب سره راسي نو بیا به دا د پریزنټ انډیفینټ ټینس جمله وي او واحد سنګولر به وي او بیا چې کله دا هوز فرینډ سره د اس اضافه وسي نو به دا فرینډ جمع سي نو بیا به دا د جمعتوب یا دا د کوم چې پلورل چې دی د دې د وجه نه به بیا ورسره دلته د اس اضافه نه کېږي بیا به دلته صرف وانټ وي نو دا ډېر اهم پوینټ ده دا شی په توجه سره واروئ او زده یې کړئ whose friend do not want to master grammar د چا ملګري په ګرامر باندې عبور یا برتري حاصلول نه غواړي نو معزز کتونکو دلته چې whose friend دی دا سبجیکټ دی دې نه بعد هیلپینګ ورب ده دې نه بعد نیگیټیو ده دې نه بعد وانټ ورب دی ون پریپوزیشن ده ماسټر هم ورب دی دا ورب ټو ده او اخر ته ګرامر چې دی دا ابجیکټ ده معزز کتونکو دا سنټنس یا جملې چې دوه وي دا د whose as سبجیکټ د فاعل په ډول یا په توګه باندې وي نو معزز کتونکو دا دوه جملې چې دي دا هم د whose والی دي لیکن دا چې دي دا د whose as object والی یعنی که د مفعول والی دي او دا پاسنۍ چې دوه دي دا د whose as subject د فاعل والی دي نو د whose as object او د subject په سټرکچر او جوړه کې هم د معمولی غوندې فرق شته ښه په توجه سره واروئ یا ورته وګورئ whose brother does he refuse to lend money هغه د چا رور ته پیسې یا روپۍ قرض ورکولو څخه انکار کوي نو معزز کتونکو دلته چې دی دا whose brother نو دا ابجیکټ دی مفعول دی دې نه بعد هیلپینګ ورب ده دې نه بعد سبجیکټ ده دې نه بعد ورب ده ون ده دې نه بعد پریپوزیشن ده دې نه بعد لینډ دا هم ورب ده دا ورب ټو ده او اخر ته منی دا ابجیکټ ده نو معزز کتونکو د دې اوس فرق معلوم کړئ فرق یې وکړئ لکه څرنګه دلته چې دی دلته چې هی چې ده دا سبجیکټ دا ډایرکټ ایکشن کوي په whose برادر باندې ایکشن کوي یا کار کوي بل یو مین پوینټ دا هم ده چې whose برادر څخه نه بعد کوم چې دی په سبجیکټ کې استعمال وي بیا به دلته بل سبجیکټ نه وي او چې کله دی په ابجیکټ کې استعمال وي نو بیا به whose برادر نه بعد هیلپینګ ورب وي بیا به هغه نه بعد سبجیکټ وي دلته په تفصیل کې هم داسې لیکلی دي
او کوم چې اوس دا whose as subject ده نو دلته بیا whose friend چې دی دا بیا ډایرکټ اکشن کوي یا کار کوي دا whose friend ده دا ډایرکټ اکشن کوي په ګرامر باندې whose friend ډایرکټ یا برای راست کار کوي یا اکشن کوي په ګرامر باندې نو دلته whose friend سبجیکټ ده نو دا دوه ډیر مین اهم پوینټونه دي دا شی په توجه سره واروي او زده کړئ whose brother does he not refuse to lend money هغه د چا رور ته پیسې یا روپۍ قرض ورکولو څخه انکار نه کوي نو معزز کتونکو دلته چې whose brother ده دا آبجیکټ دی دې نه بعد هیلپینګ ورب کومکي ورب ده دې نه بعد سبجیکټ ته دې نه بعد نیګیټیو ده یعنی کې منفي ده دې نه بعد ورب 1 دی بیا پریپوزیشن ده بیا دې نه بعد ورب 2 ده دې نه بعد بیا منی چې ده آبجیکټ ده او دا اخر ته دغه کوېسچن مارک لګول دا هم ضروري ده دا هم په خپل ذهن کې ور وشروئ which officer معزز کتونکو which officer چې دا دوه سنټنس دی دا as subject والی دی یعنی کې د فایل والی دی دا هم په ښه توجه سره واروئ او زده یې کړئ which officer asks him to promote Ali کوم افیسر هغه ته علي ته د ترقۍ ورکولو په باره کې وایي نو معزز کتونکو دلته چې which officer دا سبجیکټ دی فایل دی دې نه بعد بیا ask چې دی دا ورب 1 دی بیا دې نه بعد چې دی دا him دا آبجیکټ هم دی او سبجیکټ هم دی دا په دواړو کې شمیرل کېږي آبجیکټ هم دی سبجیکټ هم دی بیا دې نه بعد تو چې هغه د پریپوزیشن ده بیا دې نه بعد پروموټ ده بیا ورب 2 ده علي چې دی دا بیا آبجیکټ ده نو په دې کې چې علي چې دا اصل ریل آبجیکټ ده یعنی کې آبجیکټ نمبر 1 ده او هم چې دی دا آبجیکټ هم دی او سبجیکټ هم دی هم چې آبجیکټ کې نو بیا د آبجیکټ 2 دی آبجیکټ 1 علي ده آبجیکټ 2 هم دی او چې دا سبجیکټ کې نو بیا په دې کې اول نمبر باندې سبجیکټ which officer ده په دوم نمبر باندې سبجیکټ هم دی which officer does not ask him to promote Ali کوم افیسر هغه ته علي ته د پروموشن یعنی کې ترقۍ ورکولو په باره کې نه وایي نو معزز کتونکو دلته هم which officer چې دی دا سبجیکټ دی او بیا دې نه بعد چې دی دا does دا هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد not چې دی دا منفي ده دې نه بعد ask چې دی دا ورب 1 دی او هم چې دی دا آبجیکټ دی او سبجیکټ هم دی او to preposition ده promote ورب 2 دی علي چې دی دا آبجیکټ دی نو معزز کتونکو دې شتم لیکه په توجه سره وګورئ داسې کله ساده جمله په نیگیټیو ته واوړي هم بیا به د ریلیټیو پروناون نه بعد به دا ډز لګیږي ولې چې دا ډز چې دی دا هم د پریزنټ انډیفینټ ټینس یوه نشانې د کومکي ورب یې ده ښه او بل چې دا نو دلته بیا آسک چې دی دې سره بیا دغه اس ورک سو هغه په دې وجه ورک سو چې دلته کومکي ورب د پریزنټ انډیفینټ ټینس وال راغی نو بیا دلته د آسک سره اس نه ده راغلی او کوم دلته چې دی دلته اس سره راغلی دی ولې په دې وجه چې دغه اس چې دی دا په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې د سینګولر یا د واحد په سمپل یا ساده جمله کې یوه نشانې ده معزز کتونکو دا دوه سنټنس یا جملې چې دی دا بیا which as object دی یعنی کې د مفعول په ډول یا په توګه باندې جوړې دي which books do you want
ته کوم کتابونه غواړې. نو معزز کتونکو دلته چې ویچ بکس دی دا ابجیکټ دی، دې نه بعد بیا هیلپینګ ورب ده، دې نه بعد بیا سبجیکټ ده، دې نه بعد بیا اخر ته چې دی دا ورب ده. نو معزز کتونکو په دې سنټنس یا په جمله کې هم چې کوم ویچ ایز آبجیکټ سنټنس یا جمله ده، نو په دې کې دا یو چې دی سبجیکټ چې دی دا ډایرکټ ایکشن کوي یا کار کوي په ویچ بک باندې، او کوم چې دغه ویچ افیسر ده دغه ایز سبجیکټ ده، فاعل ده. نو دلته چې بیا ویچ افیسر ده دا بیا ډایرکټ کار کوي یا ایکشن کوي په دې باندې، په هم باندې، بیا دا ډایرکټ ایکشن کوي په دې باندې. نو دا دې دپاره هم آبجیکټ هم راځي او سبجیکټ هم راځي. نو هغه چې دی عالی چې دی هغه آبجیکټ نمبر 1 ده، دا آبجیکټ نمبر 2 ده. ویچ افیسر ایکشن کوي په آبجیکټ باندې هم باندې، بیا دا ایکشن کوي په عالی باندې. نو دا ډېر اهم پوینټ ده معزز کتونکو، دا شی په توجه سره په کلو غوږونو سره واروئ او زده یې کړئ. Which books do you not want؟ کوم کتابونه ته نه غواړې. نو معزز کتونکو په دې سنټنس یا په جمله کې هم ویچ بکس چې دی دا آبجیکټ دی، ډو هیلپینګ ورب ده، یو سبجیکټ ده، ناٹ چې دی دا منفي ده نیګیټیو ده، او بیا دې نه بعد چې دی دا وانټ دا بیا ورب ده، او اخر ته بیا کوېسچن مارک یا سوالیه نشان لګېدلی ده. دا د ویډیو پای معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنی ویډیو کې به ریلیټیو پروناون پارټ 2 افرمیټیو باره کې به زده کړه کوو. تر هغه پورې د الله په امان.